حقوق پوهان په جګړه کې د اسیر شویو کسانو وژل جنگي جنایت او د بشري حقوقو نقض ګڼي. د جنگي اسیرانو د وژلو موضوع هغه وخت راپورته شوه چې څو ورځې وړاندې طالبانو په اروزګان ولایت کې 28 نیول شوي پولیس شهیدان کړل. د اروزګان ولایتي چارواکي وایي چې دغه کسان د جګړې پر مهال طالبانو ته تسلیم شوي ول چې طالبانو یې تر وژلو وروسته جسدونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب بیرته حکومت ته وسپارل. همداراز تېره اونۍ لغمان کې او څه موده مخکې د کابل خاک جبار ولسوالۍ کې هم یو شمېر امنیتي ځواکونه چې د وسلوالو طالبانو له لوري نیول شوي وو وروسته شهیدان کړای شوي دي. حقوق پوهان وایي په جګړه کې د اسیر شویو کسانو وژل د جنوا نړیوال کنوانسیون خلاف عمل دی. د دوی په وینا د جنوا نړیوال کنوانسیون په 3مه ماده کې راغلي هغه ځواکونه چې خپل وسله په ځمکه ږدي یا هم د ټپ او نورو لاملونو له کبله جګړه نشي کولی باید په هر حال کې بې له کوم نژادي، ژبني، مذهبي، عقیدوي او جنسي توپیر څخه ورسره انساني سلوک وشي او هر ډول شکنجه یې منع ده. لرغوني کنوانسیونونه دي چې یو د هغې جملې نه راوش دی جګړه مارانو د هرې خوا چې وي د دوی د اسیرانو سره دي او کله چې یو د بل خوا جنګیالي اسیر کېږي اسیر کوي او بندیانېږي ورڅخه هغوی سره ټول د بشري حقوق اصول باید مراعات شي. د ټولو نه لومړی د دوی حیثیت ته ابرو ته یې عزت ته یې او ژوند ته یې چون اسیران دي باید سمه او صدمه ورونه رسېږي. دیني عالمان هم د اسیرانو سره بد چلند د ټولو اسلامي اصولو او نبوي ارشاداتو خلاف عمل ګڼي. هر کله چې یو اسیر د دشمن یا د هر چا سره جګړه روانه ده دغه په لاس باندې اسیر کیږي د هغې تحقیر، توهین، وجل خو پرېږده یو شی هم جایز نه دی، دا مردود دی. هر څوک چې دغه کوي دا د اسلام سره کاملا په ټکر کې دی، د اسلام نه لرې دی. د بشري حقوقو ملاتړي بنسټونه هم په جګړه کې د اسیر شویو کسانو وژل جنگي جنایت بولي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان چارواکي مني چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې غاړې جنگي جنایتونه کوي. په خواشینۍ سره چې په افغانستان کې په جګړو کې د جنګ ښکېلې خواوې چې کومې دي هغه د جنگ اصول نړیوال په نظر کې نه نیسي، هغې ته درناوی نه کوي، اسلامي اصول چې د هغې ته درناوی نه کوي او ملي قوانینو ته هم درناوی نه کوي. تر ډیری حده پورې دوی دغه قوانین تر پښو لاندې کوي او په ځانګړې توګه د بشرپالنې نړیوال قوانین چې هغه په ټولو باندې الزامیت لري او باید په جګړو کې د بشرپالنې نړیوال قوانین ته درناوی وشي. خو په خواشینۍ سره موږ ګورو چې هره ورځ دغه قوانین تر پښو لاندې کېږي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي په جګړه کې هغه لوری چې د مقاومت څخه ستړی وي جنګي قوانین تر پښو لاندې کوي او اسیران وژني. جګړه کې معمولا له یوې مخې وژل هغه لوری کوي چې خپل مقابل لوري له مقاومت ستړی وي او په دې باور وي چې د مقاومت پای نه مومي. نو په هغه وخت کې بیا دوی له یوې مخې وژل کوي او وچې ولاندې نه ګوري او اسیر نه ګوري. د طالبانو اوسنی وضعیت دغسې حالت ته پاتې کېږي چې دوی هم په دې باور دي چې افغانستان سرتېری سر ورکوي او سنګر نه ورکوي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هم وخت په وخت په افغانستان کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو پر نقض اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کړې چې جنګي اصولو ته د پام وکړي.